ولسمشر غني نن د ملي مصالحې شورا په غونډه کې پر طالبانو څه غږ وکړ. طالبان باید له څنګه له اوربند څخه ونه ډار شي. اشرف غني نور تازه څه وویلې دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ولسمشر غني طالبانو ته وویل جدي مذاکرات کولو اوربند څخه مه ډارېږئ. ولسمشر غني نن د ملي مصالحې اداري شورا په افتتاحي غونډه کې ویلي چې طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي او نور د افغانانو له وژلو څخه لاس واخلي. نوموړي زیاته کړي چې افغان حکومت د سولې راتګ لپاره سختې پریکړې کړې دي او د اړتیا په وخت کې له نورو ورته پریکړو هم مخ نه ګرځوي. هغه ویلي افغانستان نه دوامداره دښمن لري او نه دوامداره دوست لري، خو دوامداره ګټې ورته ډېرې مهمې دي او د دې لپاره چې د نورو جنجالونو پر افغانانو ونه تپل شي پکار ده چې له پاکستان او ایران سره په واضح توګه خبرې اترې وشي. نوموړي طالبانو ته د خپلو پیغامونو په ترڅ کې ویلي لکه څنګه چې افغانانو دوی د ټولنې د یو واقعیت په توګه منلی دي پکار ده چې دوی هم د افغانستان واقعیتونه درک کړي. هغه زیاته کړي جګړه ګټونکي نه لري او د سولې ګټونکي د افغانستان ولس دی. ولسمشر غني څرګنده کړي چې د جګړې دوام به د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له ګواښ سره مخ کړي او په خبرې طالبان د اوربند څخه نه ډارېږي ځکه افغان دولت جدي مذاکراتو ته ژمن دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د سولې دویم پړاو خبرې باید چټکې خو پوره اصولي پر مخ لاړې شي ځکه افغانان له جګړې او تشریفاتي مسایلو څخه ستړي شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.